سلامونه دوستان، امید لرم چې روغ او جوړ به یاستئ. ګرانو دوستان، یو ځل بیا له معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه په ډیر زیات خوندوره ویډیو کې راغلی. ګرانو دوستانو، په نن ویډیو کې به تاسو ته د فیسبوک لس ډیر زیات خوندور شیان درښیم. هغه څوک چې فیسبوک استعمالوي د هغه لپاره دغه لس شیان ډیر زیات ضروري دي. باید دغه کس په دغه لس شیانو باندې پوه شي چې دا په فیسبوک کې څه لپاره کارول کیږي او دا فیسبوک کې د څه شي لپاره کارول کیږي او دا فیسبوک کې څه ګټه لري. باید هر یو ورور په دې باندې پوه شي چې فیسبوک کې دغه لس اپشنان د څه لپاره کارول کیږي او دا چې ډیر زیات ضروري دي. باید د هر کس چې دی په دې باندې پوه شي. نو دوستانو، تاسو را سره دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ. او دوستانو، که چیرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاستئ او تاسو تر اوسه هم معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو په ډیر زیاتو درنښت باندې هیله کوم دوستانو دغه ویډیو له مخکې تاسو ته په سرخط باندې لیکل شوي سبسکرایب، په دې سبسکرایب باندې کلیک وکړئ دوستانو. او په خوا کې کوم بیل نشان یا ګنټي نشان چې روزي په هغه باندې کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ دوستانو. په دې سره به هر یوه زموږ نوې ویډیو تاسو ته په وخت سره در ورسیږي. نو را درومو دوستانو چې د فیسبوک کوم لس شیان دي چې تاسو ته په دغه ویډیو کې دروښیم. نو را درومو دوستانو، ویډیو شروع کوو. تاسو معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ. نو دوستانو، تاسو به خپل فیسبوک خلاص کړئ. چې کله فیسبوک خلاص کړئ، دلته چې تاسو سیټینګ ته راشئ، چې کله تاسو په سیټینګ باندې کلیک کړئ، تاسو لاندې راشئ. کله چې دلته په ساکاټ ان لانګ باندې تاسو کلیک وکړئ، نو چې کله دلته کلیک وکړئ، لاندې کوم اپشنان تاسو ته خلاصیږي. دلته دوستانو یو اپشن دی چې یوز ټو فیکټر انفارمیشن. دلته تاسو دا چې کله آن کړئ، نو دوستانو تاسو چې کله دا آن کړئ، چې کله تاسو د فیسبوک آی ډي، پاسورډ او نمبر چاته معلوم وي، نو بیا هم هغه نشي کول چې تاسو آی ډي خلاصه کړي. یعنې چې کله یو کس ستا فیسبوک آی ډي پاسورډ نه معلومي او نمبر یې ورته معلومي، خو بیا هم نشي کولی چې تاسو آی ډي خلاصه کړه. ولې؟ ځکه چې تاسو ته به هر ځل چې تاسو په یو بل ځای کې یو په بل اپلیکیشن کې په هر ځای کې تاسو خپله فیسبوک آی ډي خلاصوئ، نو هلته چې دی به یو نوی کوډ راځي، هغه کوډ په واسطه چې تاسو بیا خپله آی ډي خلاصولی شئ. دویم دوستانو، کله دلته موږ تاسو راشو دلته په چینج پاسورډ، دې کې موږ تاسو چې خپل پاسورډ چینج کولی شو. په دې کې موږ تاسو چې زوړ پاسورډ ورکړو، دلته نوی پاسورډ او دلته د نوي پاسورډ دویم ځل چې دلته ورکو، بیا پسې چینج. په دې کې چې دی زموږ ستاسو پاسورډ چینج کېږي دوستانو. کله چې موږ تاسو دلته راشو، موږ تاسو دلته کلیک وکړو په سی مور باندې، دلته هغه ډیوایس موږ تاسو ته ښیي، هغه موبایل موږ تاسو ته ښیي چې په کومو موبایلونو کې زموږ ستاسو فیسبوک آی ډي خلاصه شوې وه. مثلا موږ په یو ملګري په موبایل کې خپله فیسبوک آی ډي خلاصه کړه او هغه چې دی بیا موږ لاګ آوټ نه کړه، یعنې په هغه موبایل کې چې د خلاصه پاتې شوه. نو چې کله بیا موږ خپل آی ډي په خپل موبایل کې خلاصه کړو، نو دې ځای موږ بیا کولی شو چې د هغه په موبایل کې خپله آی ډي لاګ آوټ کړو. نو تاسو به دلته چې کوم موبایل کې تاسو آی ډي مخکې خلاصه کړې ده او بل چا سره ده، نو تاسو د درې ټکو باندې کلیک کوئ. چې کله کلیک کوئ، دلته په لاګ آوټ باندې کلیک وکړئ او په اتوماتیک ډول به د هغه موبایل کې ستاسو فیسبوک آی ډي لاګ آوټ شي. نو دوستانو، سره درومو بل اپشن ته. شاته بیک کوو موږ تاسو چې لاندې راشو، دلته په پرنسي سیټینګ باندې موږ تاسو کلیک وکړو. نو دوستانو، دلته لیکلي دي چې لومړی اپشن چې موږ تاسو وګورئ، یعنې زموږ ستاسو پوسټ چې څوک وګوري، نو پبلیک به موږ تاسو انتخابو. باید هر څوک زموږ ستاسو پوسټ وګوري، نو موږ تاسو به پبلیک انتخاب کړو. تاسو په پبلیک باندې کلیک کړئ دوستانو. لاندې راځي یو څو اپشن موږ تاسو ته ښیو. موږ دلته لیکلي چې ستاسو د پیدایښت او ورځ چې دی، یعنې تاسو پیدایښت ورځ چې دی چاته معلومه شي، چې معلومات وشي که نه. که تاسو غواړئ چې هېچ چاته دې پته فیسبوک کې ونه لګي چې زما تاریخ څوک معلوم چې دی په کومه ورځ پیدا شوی، نو تاسو به دلته په دې باندې کلیک وکړئ او دا به چې دی کلپ کړئ. ګوره دوستانو، دلته دغه کلپ اپشن دی، په دې باندې به تاسو کلیک کړئ او دا به کلپ کړئ. دلته لیکلي چې ستاسو د ای آر، یعنې ستاسو څومره عمر لرئ، هغه تاسو په فیسبوک آی ډي کې لیکلي چې غواړئ تاسو دغه کال چې دی بل چاته معلوم نشي، مثلا بل څوک ستاسو د پیدایښت کال ونه ګوري چې څومره عمر لري، نو تاسو دلته دا هم کلپ کولی شئ دوستانو. کله چې موږ تاسو دلته راشو، په دې ځای کې کلیک وکړو، نو دې ځای کې موږ تاسو لیکلي هو کان سینډ یو فرینډ ریکویسټ، یعنې څوک موږ تاسو ته مثلا موږ تاسو دلته ریکویسټ بندولی شو چې موږ ته هېڅوک هم ونشي کړی چې موږ تاسو ته ریکویسټ وکړي. نو موږ تاسو دا په نو ون په دې باندې موږ تاسو کلیک کوو، موږ ته چې دی بیا هېڅوک هم ریکویسټ نشي کړی. دلته موږ تاسو کولی شو چې خپل فیسبوک فرینډ لیست چې دی پټ کړو، یعنې فرینډ لیست کوم زموږ ملګري چې دي هغه فرینډ کړو، چاته ونه ښکاري چې دا موږ سره ملګري دي. موږ تاسو بیا شاته را درومو. کله چې شاته راو، دلته لیکلي دي ټایم لاین اینډ ټیکټ، په دې موږ تاسو کلیک وکړو. موږ تاسو دا ټول بند کړو، یعنې دا ټول کلوب کړو. نو موږ تاسو سره به چې هېڅوک هم یو شی نشي ټیک کولی. مثلا موږ تاسو سره فیسبوک کې څوک یو شی ټیک کوي، بیا به هېڅوک هم نشي کولی موږ سره یو شی ټیک کړي. نو دلته لیکلي پبلیک پوسټ، موږ تاسو خپل فالو اپشن فالو، نو پبلیک پوسټ کې موږ تاسو کولی شو چې خپل فالو اپشن فالو کړو. موږ به تاسو دا لومړی به هم پبلیک کړو، دا دویم به هم پبلیک کړو، او دا دریم به هم پبلیک کړو، دا څلورم به هم پبلیک کړو، او اخر ته به لاندې آن لیکلی دی، دا به آن کړو. او دلته موږ تاسو راشو
بلاکینګ په بلاکینګ باندې چې موږ تاسو کلیک وکړو دلته موږ تاسو ته هم مرګیر راخی چې موږ کوم کسان موږ بلاک کړي دي او که تاسو غواړئ چې دغه دا کسان بلاک نه وکړئ په دې ان بلاک باندې کلیک وکړئ او دا کسان چې د بلاک نه وځي دا به ان بلاک کړئ او دا کسان له بلاک څخه وځي. نو په دې هیله دوستانو چې دغه ویډیو مو را سره خوښه شوې وي که ویډیو مو خوښه شوې وي حتمن در سره لایک او شیر کړئ. معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل هم در سره حتمن سبسکرایب کړئ. مننه دوستانو، خوشحاله اوسئ.